چې کله دانش د مزدورۍ دپاره رشکه بهر ته راوویستله نو په دغه ورځ سورلی نه میلاوېدلې. دانش سورلی پسې ګرځېده چې لرې یو خشکې بیابانې علاقې ته رارسېده. د ډېرې زیاتې ګرمۍ او د تندې وجې د دانش طبیعت ډېر زیات خراب و. خو دانش ته بیګا مور ویلي وو چې کور کې د خوراک دپاره هېڅ هم نشته. او صرف دا نه، د 2 میاشتو نه د کور کرۍ هم نه ده ورکړې، کرۍ هم راباندې د 2 میاشتو روغتې ده. دانش عمدا سوچ کو چې نن پیسې ګټل زما دپاره ډېر ضروري دي، ځکه چې کور کې د خوراک هېڅ هم نشته. د شپې ټیم کې 2 والا و او په دې سوچونو کې دانش ډېر لرې یو داسې لرې علاقې ته رارسېده چې هلته لرې پورې یو انسان هم په نظر نه راتلو. بیا چې کله دانش وکتل نو حیرانه شو چې په دې ځان له بیابانه علاقه کې په برقه کې 3 جینکې را روانې وې. دانش ډېر زیات حیرانه شو ځکه چې په دې ویرانه علاقه کې یو کور هم نه و. نو بیا د جینکې د کومې را پیدا شوې؟ خو بیا دانش ځان سره سوچ وکړو چې زه چانه به لاره غلطه شوې وي. بیا په دې 3 جینکو کې یو جینۍ د رشکې طرف ته راغله او ویلې چې رورجانه مخکې 3 میله فاصله کې کوی کاف سره خوا کې هلته یو حویلي ده چې جاسم حویلي نوم دی، ته به مونږ هغه ځای پورې بونځې. دانش چې دا واورېدل ډېر خوشحاله شو او دا سوچ یې کو چې په دې ویرانه کې الله تعالی ماله سورلی راکړله. زه بس اوس په دونه مزدوري وشي چې بېګاله به پې کور ته د خوراک دپاره څه ناسې یوسم. بیا دی د جاسم حویلۍ طرف ته روان شول. په لاره کې جینکو یو بل سره ګپ لګولې او خاندلې. دا 3 واړه جینکې په یو قد او په یو عمر وې. بیا دی جینکو کې یو جینۍ دانش ته وویلې چې رورجانه مونږ سره خو کرۍ نشته، مونږ نه ایر شوي وو، مونږ ته اوس رایاد شو، خفه نشئ، مونږ سره خو ګورې کرۍ نشته. دانش چې کله دا واورېدل ډېر زیات خفه شو. بیا یې د جینکو ته وویلې کرۍ درته ما معاف کړله او تاسو پیغلې جینکې یې، چېرته په دې ویرانه کې دله څوک نقصان در نه کړي، په دې وجه زه تاسو بغیر پیسو ستاسو ځای ته رسوم. دی چې کله جاسم حویلۍ ته رارسېدل نو جینکې د رشکې نه ډایرکټ کوز شولې او خبرې هم ونه کړلې او جاسم حویلۍ طرف ته دننه ور روانې شولې. دانش چې کله رشکه راتاوله نو په دې کې په شاته سیټ باندې نظر شو. نو چې ویې کتل په شاته سیټ کې یو بیگ پروت و چې دا دغه جینکو نه پاتې شوی و. دانش رشکه ودروله او دغه بیگ یې راواغشتو او د حویلۍ طرف ته دننه را روان شو. بیا چې کله دانش د حویلۍ په دروازه باندې لاس کېښو نو حیرانه شو ځکه چې دا دروازه په خپله باندې کلو شوه. دانش چې کله دننه حویلۍ ته ورغی نو هلته یو انسان هم نه او دغه حویلي ډېره زیاته خطرناکه وه. بیا دانش ډېر زیات ویرېده او بهر طرف ته یې رامنډه کړلې او راووتو. دانش بیا کور ته رالو او ډېر زیات یریدلی و. چې کله مور ورته د کور دروازه کلو کړه او دانش ته یې وکتل نو دی ډېر زیات یریدلی و او د ده په لاس کې یو بیگ و. بیا چې کله مور یې دغه بیگ د شپې راواغشتو او کلو یې کو نو ډېره زیاته حیرانه شوله. دغه بیگ د ملغلرو نه ډک و. د دې ډېره زیاته غریبي وه، خو د دې دومره ډېرې غریبۍ باوجود هم د دانش مور وویلې چې بچې دا پردی امانت دی او دې له به مونږ ګوتې هم نه وړو. او بیا یې دانش ته وویلې چې بچې دا امانت به خپل حقدار ته ضرور رسوي. دانش هم ځان سره سوچ وکړو چې دا جینکې به د ملغلرو پسې ضرور یو ورځ راځي او چې هر کله دی رالې نو زه به دې ته د خپل امانت واپس کوم. بیا چې کله سبا شو نو دانش رشکه وویستله بهر ته د مزدورۍ دپاره. دانش بیا ټوله ورځ رشکه وګرځوله خو ماسپښینه پورې ده ته بیا سورلی نه میلاوېدلې. بیا ماسپښین ټیم کې دانش ځان سره سوچ وکړو چې اوس خو ورځ ده، داسې چل به وکړمه چې زه به هغه حویلۍ طرف ته لاړ شم او د ورځې به هلته دننه ورشم او وبه ګورم چې دغلته څوک اوسېږي. بیا دانش رشکه سټارټ کړله او دغه حویلۍ طرف ته روان شو. دغه حویلي ډېره زیاته لرې وه، خو دانش ته پته وه چې ما سره په هغه بیگ کې ډېر زیات قیمتي سامان دی او دا خپل حقدار ته رسول ډېر زیات ضروري خبره ده. بیا 2 غنټې سفر کولو نه پس دانش دغه حویلۍ طرف ته ورسېدلو. د چې غیر چاپیره وکتل نو غیر چاپیره کورونه 2-3 وو، خو دغه کورونو کې هم څوک نه وو، دغه کورونه هم ویرانه وو. بیا چې کله دانش دغه حویلۍ ته دننه لاړو نو دغه حویلي داسې ښکارېده چې د دې صفا پته لګېده چې په دې حویلۍ کې څوک هم دلته نه اوسېږي. بیا چې کله دانش دغه کور کې دننه روان و نو اچانک د ده غوږونو ته د جینکو د خندا اوازونه راغلل. دانش ډېر زیات یریدلی و او ځان سره یې سوچ کو چې زه خو بغیر تپوسه د کور ته رادننه شوی یم، دا خو ما ښه کار نه دی کړی، خو څه وکړمه دا قیمتي ملغلرې واپس کول هم ضروري دي. دننه په کور کې د ټولو کمرو دروازې بندې وې، خو دی ډېر زیات حیرانه و ځکه چې دروازې بندې دي خو بیا هم د دې کمرې نه د جینکو اوازونه څنګه راځي. د بیا بره وکتل، په 2م چت باندې نظر واچو چې بره به کیدی شي څوک وي، خو بره هم دته په نظر باندې څوک رانغلل. بیا د دغې کمرې نه ډېر خطرناک اوازونه راتلل شروع شول. د چې کله واورېدل نو ډېر زیات ویرېده او د دې کور نه بهر طرف ته راوتښتېده.
د کور نه بهر چې د وکتل نو یو بوډا سړی روانو. د بوډا سړي چې کله وکتل چې دانش ډېر زیات یریدلی دی نو دانش نه یې تپوس وکړو چې یا ځوانه تا د دې پیریانو په دې کور کې دننه څه کول؟ دا کور خو د ډېرو کلونو نه بند پروت دی، داسې لګي چې ته د دې علاقې نه یې چېرته بلې علاقې نه راغلی. دانش ورته وویلې چې بابا پرون خو دې کور ته ما 3 سورلی راوستی وې، د هغې نه یو بیګ په رشکه کې پاتې شوی و او زه خو صرف دې له راغلی وم چې دلته تپوس وکړم او دغه بیګ دې ته واپس کړم. خو دننه په دې حویلې کې ما ته څوک هم میلو نه شو، په دې حویلې کې په ریښه څوک نشته. بیا بابا دې ځوان ته نیغ نیغ وکتل او ورته ویلې چې ځوانه د تیرو 20 کالو نه په دې حویلې کې دننه یو انسان هم نه پاتې کیږي. 20 کاله مخکې په دې حویلې کې چې کم خلک پاتې کېدل هغې د پیریانو د یرې دا کور 20 کاله مخکې پرېښي دي او د دې ځای نه تللي دي. ولې تا ته د دې واقعې پته نشته؟ دانش چې کله دا واورېدل نو نور هم ډېر زیات ویرېدو او ده ته هغه جینکۍ رایادې شوې کومې چې د ده په مخ کې دې حویلې ته دننه ورغلې وې. بیا دانش واپس رشکه راتاو کړله او کور ته رالو. دانش په ذهن کې ډېر زیات سوالونه وو او د ځان سره ویلې چې یو ورځ به زه دا ضرور معلوموم چې په دې کور کې دننه څوک اوسیږي. بیا دانش مور ته وویل چې هغه بیګ راواله چې ویې ګورم. دغه بیګ د ملغلرو نه ډک و. بیا د دانش مور دانش نه تپوس وکړو چې ولې تا ته اوسه پورې هغه جینکۍ میلو نه شوې چې د چا نه دا بیګ پاتې شوی و. دانش سر وخوځو او ورته ویلې چې نه تر اوسه پورې خو ما ته هغه جینکۍ لا نه دی میلو شوی. بیا د دانش مور دانش ته وویلې چې ډېره زیاته غریبي ده، کور کې د خوراک دپاره څه شته هم نه، داسې چل به وکړو چې د دې بیګ نه به یو څو ملغلرې راوالو او خرڅې به کړو او کور له به پې د خوراک څښاک سامان روړو. دانش چې کله دا واورېدل نو جواب کې ورته وویلې چې نه مورې نه، خیر دی غریبي ده، زه به دله ګټم روړم به دله، خو دا پردی امانت دی، دا مونږ نه راخلو، دا چې د چا امانت دی هغې ته به دا همداسې رسول غواړي. دانش بیا ځان سره سوچ کو چې تر څو دا خزانه ما سره کور کې پرته وي نو زه او زما مور به د دې خزانې باره کې سوچونه کوو، چېرته داسې نه چې دې خزانې ته زمونږ نیت خراب شي او مونږ دا خرڅ نه کړو، په دې وجه به دا خزانه زر تر زره خپل حقدار ته رسول غواړي. بیا په سبا سحر باندې دانش چې کله د مزدورۍ دپاره رشکه بهر ته روویستله نو دانش ته د دغه کوهي کاف طرف والا سورلی میلو شوله چې دا یو بوډا سړی و او ده همدغه طرف ته تلل غوښتل. بیا دانش بابا ځان سره رشکه کې کینو او بابا نه یې تپوس وکړو چې ما ته د جاسم حویلې باره کې ووایه چې دا څه کیسه وه. بابا ورته وویلې چې بچې دا حویلي خو د نن نه 20 کاله مخکې خالي شوې ده او دې کې اوس څوک هم نه اوسیږي. دې ځوان دې تپوس وکړو چې بابا د دې حویلې مالکانو د حویلي ولې خالي کړې وه، دې ځای نه ولې لاړل؟ بیا بابا غټ ټسا واغشتله او کیسې ورته شروع کړله چې بچې په دې حویلې کې د نن نه 20 کاله مخکې یو خاندان اوسېدو چې دغه ډېر مالدار او ډېر ښه خلک وو. د دغه خلکو به په دې حویلې کې ډېر خشته ژوند تېرېدو، خو په دې خاندان کې یو ځوان اوسېدو د هغه نوم سهیل و چې دغه هلک به جادوګرو سره کېناسته پاسېده او د جادو زده کولو کوشش یې شروع کړی و. یو ځل د سهیل یو جادوګر کتلی و چې دغه جادوګر ناستو او یو خطرناک عمل یې کو او چیله یې پخوله او پیریان یې په خپل قابو کې راوستل. سهیل چې کله دې جادوګر ته وکتل نو ځان سره یې سوچ کو چې دا جادوګر داسې کولی شي او دې دا چیله کولی شي او دا پیریان په خپل قابو کې راوستی شي، نو داسې زه ولې نشم کولی، زه به هم داسې کوم. بیا سهیل د دې حویلې د ټولو نه اوچت چت ته وختو او هغلته یوازې کېناسته او دا خطرناک عمل یې شروع کو او چې کله یې دا چله مکمل کړله نو په دغه کور کې ډېر زیات خطرناک اوازونه شروع شول او د دغه کور دیوالونه او سامانونه غیر چاپیره په خپله باندې خوځېدل شروع شول او ډېره تیزه هوا راغلله. د سهیل د دې عمل کولو سره په دې کور کې د پیریانو یو غټ سردار اوسېدو چې هغه د دې سهیل په قید کې راغلی و. سهیل ته چې کله پته ولګېدله نو ډېر زیات خوشحاله شو او هغه دا وګڼله چې زه ډېر زیات طاقتوره شوم اوس. خو سهیل ته دا پته نه لګېده چې د پیریانو مقابله کول ډېر زیات مشکله کار وي. غیر چاپیره د پیریانو په علاقو کې چې کله خلکو ته پته ولګېده چې د پیریانو سردار د ده په قید کې راغلی دی نو ورو غیر چاپیره د علاقو پیریان د دې حویلې طرف ته راغلل او بیا به دې ټولو پیریانو د دې کور خلکه تنګول. د ورځې به ورته بیا هم ډېر زیات څه نه ویلې، خو چې کله به شپه شوه نو د دې کور څومره چې سامانونه دي ټول به په خپله باندې په هوا کې اوچتېدل او ځمکې له به راخلاصېدل او د دې کور دا دیوالونه به په خپله باندې خوځېدل، غیر چاپیره پردې به په خپله باندې خوځېدې او ډېر زیات خطرناک اوازونه به راتلل.
او بیا یو ورځ د پیریانو د سهیل په دې خور باندې حمله وکړله او په دې باندې به هر ورځ دوره راتلله. بیا د دې کور خلک لاړل او یو مولا یې راوستلو. مولا چې کله د ټولې کهانۍ نه خبر شو نو د مولا وویلې چې دا ټوله د سهیل غلطي ده، دا د هغه په وجه باندې دا ټول ارس کیږي او د دې علاج اوس نشته. د دې علاج صرف دا دی چې تاسو دا کور پرېږدئ او دې ځای نه لاړ شئ. بیا پیریانو په دې باندې رو نورم ظلمونه شروع کړل او آخر کار دا ټول خلک یې مجبور کړل او دوی د دې کور نه لاړل. دا کور یې ورته یوازې پرېښو او د دې خبرې 20 کاله وشو. د 20 کالو نه واله تر اوس ساعته پورې په دې کور کې دننه څوک هم نشته. دا کور یوازې دغه شان پروت وي او چې کله د شپې ټیم شي نو روزانه د دې حویلې نه ډېر خطرناک اوازونه بهر طرف ته راوځي. رو غیر چاپیره کورونو والا چې کله دا اوازونه به اورېدل نو هغې هم ویرېدل او رو د دې ځای نه خلکو کډې یوړلې او دا ځای ویرانه پاتې شو. بیا د بوډا سړي د ځوان ته وویلې چې زه حیران دا یم چې ته د دې باره کې ولې مانه ډېر زیات تپوسونه کې. د رشکې والا ورته بیا خپله خبره ټوله ریشه وکړله او ورته ویلې چې هغه شپه 3 سورلۍ ما دې کور ته راوستې وې خو د هغې یو بیګ ما سره پاتې شوی دی او ما په خپلو سترګو باندې وکتل چې دې کور ته 3 جینکې دننه ورغلې وې. بابا چې کله د دې هلک خبرې واورېدلې نو حیرانه شو او ویلې چې ستا د خبرو نه ماته داسې اندازه لګي چې ته کومې 3 جینکې یادې. دغه 3 جینکې د دې حویلې د پیریانو چې کم سردار دی د هغه لوریانې دي. دغه 3 جینکې مخکې د دې علاقې خلکو د شپې کتلې به چې دا به د دې حویلې نه بهر ته راوتې او ګرځېدلې به. بیا دې ځوان د دې بابا نه تپوس وکړو چې ما ته دا په سمجھ کې نه راځي چې دغه 3 جینکو ما سره دا خزانه ولې پرېښوله. بابا ورته په جواب کې وویلې چې د دې خو ما ته هم پته نه لګي خو ما ته داسې اندازه لګي چې دا 3 وړه جینکې به دې خزانې پسې خامخا یو ورځ تاسو کره راځي. بیا هلک واپس خپلې علاقې ته راغی، د خوراک لږ ډېر سامان یې واغشتلو او خپل کور ته لاړو. خو دې هلک به هر وخت د دغه حویلې او د دې خزانې باره کې سوچونه کول. بل طرف ته د دې هلک مور به هم هر وخت په سوچونو کې وه او دا فکر به یې کو چې چېرته ډاکوان رانشي او دا خزانه رانه یونیسي. بیا یو شپه د دانش خپل زړه کلک کو او رشکې راواغشتله او دغه حویلې طرف ته روان شو او ځان سره دا اراده وکړه چې نن به زه هلته ځمه او ګورم به که چېرته ما ته دغه پیریان میلو شو نو هغې له به زه خپله خزانه واپس ورکم. بیا د هلک خپله رشکه د حویلې مخې ته ودروله او د شپې دغه حویلې طرف ته روان شو. غیر چاپیره ډېره زیاته تیاره وه، مکمل خاموشي وه او دغلته انسان څه چې د مرغۍ بچې هم په نظر نه راتلو. دانش دننه په زړه کې ډېر زیات یریدو خو بیا یې هم ځان کلک کړی او د حویلې طرف ته دننه ور روانو. دغه حویلي چې د ورځې به ډېره زیاته ویرانه وه، د شپې پکې هر طرف ته رڼاګانې وې او ډېره زیاته خشته ښکارېدله. بیا چې کله دانش وکتل د دې حال یو غټه کمره وه چې د هغې دروازه اچانک کولو شوله او یو 3 ښایسته جینکې ته بهر طرف ته راووتلې چې د دې زیړبخن خشته غټ ویښته وو او خشته کپړې اچولې وې او را روانې وې. دې 3 وړو جینکو خاندل او یو بل سره لګیا وې خبرې کولې. چې کله دانش وکتل نو د یو بوټي پناه پټ کېناسته او ځان یې پټ کړ او چې کله یې د جینکو طرف ته وکتل نو د سترګو نه یې وپېژندلې چې دا هغه جینکې دي چې کومې هغه شپه ما سره په رشکه کې راغلې وې. دا جینکې دې طرف ته راللې او د بوټي سره خوا کې ودرېدلې او یو بل سره یې خبرې کولې. بیا د جینکو کې یوه جینۍ چې د هغې نوم ماهپاره و هغې وویلې چې ما باندې دلته د انسان بین لګي. د بلې ښاپیرې ورته وویلې چې او ما باندې هم د انسان بین لګي خو دې سنسانه علاقې ته دلته په دې ټیم څوک هم نشي راتلی. بیا د 3مې ښاپیرې وویلې چې راځئ خپل پلار سردار ته ویو چې دلته پیریان ښه ډېر رولیږي او د دې ځای تلاشي واخلي. دا 3 وړه ښاپیرې چې کله دننه حال طرف ته روانې شولې نو په دغه ټیم کې د هلک لا په خپه باندې سټک ورکو چې په دې وجه د هلک د خولې نه چغې ووتلې. دا 3 وړه ښاپیرې د هلک طرف ته رالې او ورته وویلې چې ای رشکې والا ته دلته څه کې. دا هلک ډېر زیات یریدلی و خو دې ته یې وویلې چې زما دلته د راتګ اراده غلطه نه وه، زه صرف دې دپاره راغلی وم چې تاسو ته خپل امانت واپس کړم او زه صرف په دغه نیت باندې دلته راغلی یم. د ښاپیرو چې کله دا واورېدل ډېرې زیاتې خوشحاله شولې او بیا په دې ښاپیرو کې یو ښاپیری چې د هغې ماهپاره نوم و رامخکې شوله او دې هلک ته یې وویلې چې ښه هغه خزانه زموږ تا سره پاتې شوې وه، موږ خو هغې پسې ډېر زیات ګرځېدلي وو، موږ ته هغه چېرته هم په لاس باندې رانغله. د هلک ورته جواب کې وویل چې او هغه خزانه ما سره ده خو هغه نن ما ځان سره دلته نه ده راوړې. نن زه صرف په دې نیت باندې راغلی وم چې زه دلته راشم وګورم چې کله دا 3 وړه جینکې زه وګورم چې هغه اواقي دلته اوسیږي
نو د هغې نه پس به زه هغه خزانه دې جینکو له ورکومه. اوس چې تاسو ماته هر کله ووایې نو زه به تاسو له هغه خزانه راوړم، تاسو ته به حواله کم. ماهپاره بیا موسکۍ شوله او دې هلک ته یې وویلې چې بیا دلته مه راځه، دلته به تا له پیریان نقصان درکي. هغه خزانه ځان سره سنباله کېده، زه به پخپله هغې پسې ستاسو کور ته راشم، زه به یې تاسو نه هغه یوسم. بیا دانش د حویلۍ نه راووته، خپله رشکۍ راواغېستله او واپس کور ته راغلو. کور کې ورته مور په انتظار باندې ناسته وه. بیا ورته وویلې ته چېرته تللی وې؟ د هلک ورته وویلې چې زه دغه رنګ د پیریانو حویلۍ ته تللی وم. مور ورته غوسه شوه او ورته وویلې که چېرته دغه پیریانو ته له نقصان درکړی و نو بیا دانش ورته وویلې چې مورې امانت خو امانت وي که نه، دا واپس کول زما دپاره ضروري دي. بیا چې کله دا دواړه لاړل سملاستل نو د دروازې د ډبېدو اواز د دې غوږ ته رالو. د دروازې کلو کړه نو حیرانه شو چې یو خشته ځوانه جینۍ دغه ور کې ولاړه ده چې دغه جینۍ پړونی وهلی و. خو دانش د سترګو نه وپېژندله چې دا هماغه ماهپاره ښاپیرۍ ده. بیا ماهپاره ښاپیرۍ دانش ته وویلې چې ما ته د خپل کور ته دننه د راتګ اجازت راکړه که نه. دانش ورته اشاره وکړله چې راځه دننه راشه. بیا دانش لاړلو او خزانه یې راواغېستله او د ماهپاره ښاپیرۍ له یې ورکړه. ماهپاره ښاپیرۍ ډېره زیاته خوشحاله شوله او بیا یې دانش ته وویلې چې موږ ته د ملغلرو کمی نشته، خو دا ملغلرې زما دپاره ډېرې زیاتې خاص ځکه دي چې دا د مور د لاس ما سره یو نښه ده. بیا ماهپاره ښاپیرۍ د ملغلرو هغه خزانه واغېستله او اچانک غیبه شوله. بیا دانش ډېر زیات خوشحاله شولو او شکر یې وویستو چې شکر دی چې امانت مې خپل امانت والا ته ورکړلو. خو کهاني دلته ختمه نه ده. د دې واقعې نه یو څو ورځې پس دانش د شپې 12 بجې بهر سړک طرف ته وتلی و چې ده وکتل نو دغه درې واړه ښاپیرۍ د ده طرف ته راغلې. بیا ماهپاره ښاپیرۍ د ده طرف ته راله او ده ته یې وویلې چې ای رشکې والا موږ به جاسم حویلۍ پورې ونه رسې. دانش ډېر زیات ویرېدو. بیا هغه بله ښاپیرۍ په خندا شوله او ویلې چې ده ته وګوره څومره ډېر یریدلی دی. بیا ماهپاره نور هم مخکې راله او د رشکې والا ته وویلې چې ای رشکې والا موږ ستا د ایماندارۍ نه ډېر زیات متاثره یو او یریږه مه، موږ تا ته اسم نه ویو. ما تر نن ساعته پورې ستا په شان ایمانداره انسان نه و لیدلی او زه تا سره دوستي کول غواړم. دانش چې کله دا واورېدل نو ویرېدلو. بیا ورته هغه بلې ښاپیرۍ وویلې چې یریږه مه او څوک چې ماهپاره سره دوستي کوي هغه ډېر زیات پیدا کې پاتې کیږي. ماهپاره سره دوستي وکړه ستا زندگی به بدله شي. بیا دانش په ډېر سوچ کې تللی و او ډېر زیات یریدلی هم و. بیا ورته ماهپاره وویلې چې ګوره ته یریږه مه، ما سره دوستي وکړه، ما نه یریږه مه او زه ستا مدد کول غواړم. بیا یې همدې ته وویلې چې ټیک ته بس مو ته به دوستي وکړو. بیا د ماهپاره ښاپیرۍ د رشکې والا ته وویلې چې د یو څو ورځو دپاره زه ستاسو سره ستاسو کور کې اوسېدل غواړم، خو دې دپاره به ته خپلې مور ته څه بهانه جوړې او هغې ته به ریشه حل نه وی چې زه ښاپیرۍ یم او زه دا غواړم چې ته ماله په رشکې کې ښه ډېرې چکرې راکړې او ښه ډېرې زینه راته وښې او ښه ډېره مې وګرځې او د هغې په بدل کې به زه ستا مدد وکړم. بیا دا نورې 2 ښاپیرۍ لاړلې او ماهپاره او دا هلک دواړه د خپل کور طرف ته روان شول. دا هلک ډېر زیات یریدلی په خپله هم و خو ده سره دا غم و چې چېرته زما مور د دې جینۍ نه ونه هېرېږي. بیا چې د نیمې شپې دا دواړه کور طرف ته رارسېدل نو دروازه یې وټکوله. چې مور ورته دروازه کلو کړه ویې کتل نو دا هلک سره یو ښایسته ځوانه جینۍ هم وه. دا مور چې کله دا جینۍ وکتله ډېره زیاته حیرانه شوله او دانش نه یې تپوس وکړو چې دا جینۍ څوک ده. دانش ورته دروغ وویلې چې دا څوک لاچاره جینۍ ده، بهر په سړک باندې ولاړه وه، د دې هېڅ څوک هم نشته، په دې وجه دا ما خپل کور ته راوستله چې یو څو شپې به موږ سره دلته تېرې کړي او یو څو ورځې پس ته بیا د دې ځای نه ځي. د دانش مور د ده په خبرو باندې دوکه شوله او ویلې چې صحیح ده. د دانش مور د ده په خبره باندې یقین خو وکړو، خو چې دې جینۍ ته یې وکتل د دې په مرۍ کې ډېر زیات زیورات وو، په دې وجه به یې دې ته ډېر زیات د شک په نظر باندې کتل. ماهپاره د دې په کور کې په خوشحالۍ باندې اوسېدل شروع کړل. دانش به ټوله ورځ د رشکې مزدوري وکړله او د شپې چې به کله کور ته رالو نو ماهپاره به دروازې طرف ته ورمنډه کړلې او په خوشحالۍ به یې ده ته ورکولاوه. او بیا چې کله د شپې به د دانش مور او خور اوده شول نو دانش په ماهپاره ځان سره په رشکې کې کېنوله او ښه ډېرې چکرې به یې ورکولې او د دې ماهپاره چې به کوم ځای ته تلو ته زړه کېده نو دانش به هغه ټولو ځینو کې دا جینۍ ګرځوله. بیا یو شپه د ماهپاره د دانش ته وویلې چې تا زما هر رنګ خواهشات پوره کړل او تا زه ښه ډېره وګرځولم، ښه ډېرې چکرې دې راکړلې، خو بس زما یو اخري خواهش دی هغه هم پوره کړه. دانش دې تپوس وکړو چې ستا اخري خواهش څه دی، ما ته ووایه چې هغه هم پوره کړم. ماهپاره دانش ته وویلې چې ما هغه تالاب طرف ته بوځه چې د کمې اوبه شنې وي، دا زما ډېر ارمان دی چې دغه تالاب زه ووینم، خو دغه تالاب طرف ته تلو نه موږ خپل پلار منې کړي یو
زه به تا سره د انسان په شکل په رشکه کې کینم، ته به ما دغه تالاب طرف ته بوځې، موږ به دغلته څوک هم نه پیژني او زه به دغه تالاب ووینم او زما دا خواهش به پوره شي. دانش ورته وویلې چې ټیک ته. بیا یې رشکه کې کینوله او دغه تالاب طرف ته بوتلله او ښه ډېرې وګرځوله، ښه ډېرې چکرې یې وله ورکړلې او د هغې نه پس بیا کور طرف ته رالل. په سبا سهار چې کله دانش رشکه وویستله او مزدورۍ له بهر طرف ته لاړو، نو دې مورې چې وکتل دغه ښاپیرۍ اچانک غیبه شوله. مورې په ټول کور کې غیر چاپېره منډې ووهلې، ویې لټوله، خو دغه جینۍ ورته میلو نه شوه. چې کله دانش کور ته راغو نو مور ورته وویلې چې ماهپاره خو نشته، هغه خو چېرته تلې ده او ما ټول کور ولټو، ما ته میلو نه شوه. بیا دانش هم ورپسې ډېر زیات وګرځېدو خو ماهپاره میلو نه شوه. بیا چې کله دانش اوده کېدو دپاره خپل کټ طرف ته لاړه نو ویې کتل چې د هغه د بالښ لاندې یو خط پروت دی چې په دغه خط کې لیکلي وو: زما نوم ماهپاره دی او زه ستا ډېره زیاته شکریه ادا کوم، تا زما هر رنګ خواهشات پوره کړل او زه ستا د ایماندارۍ نه ډېر زیات متاثره یم او زه اوس ستا مدد کول غواړم. زه خپلې حویلۍ طرف ته لاړلم، تاسې چل وکړه چې بېګا له زموږ حویلۍ طرف ته راشه او زموږ حویلۍ کې چې کوم بوټي سره مونږ میلو شوي وو هغه بوټي لاندې به پټ کښېنې، زه به درشم تا سره به میلو شم. بیا دې هلک همدغه رنګ وکړل او روان شو او د پیریانو دغه حویلۍ ته دننه ورغله او دغه بوټي لاندې کېناستو چې په دې کې د ښاپیرو د خندا اواز د ده غوږونو ته رالو. چې ویې کتل دغه درې وړه ښاپیرۍ د ده طرف ته رالې. بیا ماهپاره وویلې چې ته ډېر زیات ایمانداره انسان یې، مونږ ستا د ایماندارۍ نه ډېر زیات متاثره یو. بیا ماهپاره یو درنه شان تیلی دې هلک له ورکړله او ورته ویې ویلې چې دا ستا انعام دی، دا واله دا ځان سره یوسه او مزې کوه پې او خپله زندګي بدله کړه. خو مونږ سره به یو شرط منې او هغه شرط دا چې زمونږ کله هم چکر وتړه کېږي نو مونږ به ستا کور طرف ته راځو او ته به مونږ رشکه کې کښېنې او مونږ له به چکرې راکې. بیا هلک دغه تیلی راواغېستله او کور ته رالو. چې کله یې کور کې دغه تیلی کولو کړه نو ډېر زیات حیرانه شو ځکه چې دغه تیلی د ملغلرو نه ډکه وه. بیا دانش دغه ملغلرې خرڅې کړلې او ځان له یې پې خشته غټ کور واغېستو او خشته غټ ګاډی یې واغېستو او په خپلې خور باندې یې تعلیم شروع کو او ډېر زیات مالداره شول او په خوشحالۍ به یې ژوند تېروه. او کله کله به د ماهپاره دی کره راتله چې کله به یې چکر تړو وشو نو دانش به ځان سره خپل ګاډي کې کېنوله او چکرې به یې ورکولې او دانش ته چې به کله د پیسو ضرورت و نو دې ښاپیرۍ به ولا ښه ډېرې ملغلرې ورکولې او په خندا خوشحالۍ باندې د دې ژوند تېرېدو. که ستاسو دا کهاني خوښه شوې وي زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ او یو ښایسته غوندې کمنټ وکړئ.